لکه ډال راته په کار یې لکه زغره راته ښیې زندګي د تورو جنګ ده همسفره راته ښیې لکه ډال راته په کار یې لکه زغره راته ښیې زندګي د تورو جنګ ده همسفره راته ښیې او اندامونه مې له تندې لکه پاڼه د ګل ریږي خو اروا کې مې ساکنه سمندره راته ښیې او د الوت او هوا منځ کې له تړون نه څه جوړیږي د الوت او هوا منځ کې له تړون نه څه جوړیږي بې بڼکو درته ښیم بې وزره راته ښیې او که خبره د هجرت وي نو په کار مې ګمراهي ده که خبره د هجرت وي نو په کار مې ګمراهي ده که حساب د زمانې شي پس منظره راته ښیې او حجابونه بل څه نه دي د احساس بې حرمتي ده حجابونه بل څه نه دي د احساس بې حرمتي ده او بې څرمنې به مې غواړي بې څادره راته ښیې او در ډالۍ به کړم حمیمه زندگی په بل امکان کې در ډالۍ به کړم حمیمه زندگی په بل امکان کې نن د لاس په سترګو کېږده بې نظره راته ښیې نن د لاس په سترګو کېږده بې نظره راته ښیې د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې منئ هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ درنو لیدونکو د ادبزار خپرونې د دې اونۍ تکړه میلمه مو شاعر او لیکوال همداراز ژورنالست د ننګرهار څخه راغلی د ادبزار خپرونې ته یار محمد پردیس را سره په خپرونه کې ده پردیس صاحب ستړی مه شئ ادبزار خپرونې ته او ډېره زیاته مننه چې زموږ خاطر مو دومره لاره ډېره مننه سراج صاحب لومړی تاسو ته او د ستاسو د ټلویزیون ټولو درنو همکارانو ته خصوصا دلته چې موږ سره دي خپرونې په جوړولو کې مرسته کوي دوی ته ټول لیدونکو ته مینوال ته سلامونه وایم بس دا ژوند له دغسې ارتباطي اړیکو نه جوړ دی چې یو څوک به له ننګرهاره کابل ته راځي څوک به کابله ننګرهار ته ځي همداسې ټول ولایتونه دلته شته ځمکه زموږ ټوله خپله ده او یو بل سره به اړیکې پالو خصوصا د ژبې او ادب د غنا لپاره دغه هر څه موږ کوو نو زه ستاسې احسان ګڼم ځان باندې چې په دومره ډېرو شته انسانانو کې به ما غریب ته دعوت راکړ دلته مو وغوښتم ډېره زیاته مننه ښه اوسئ ډېره مهرباني مو وکړله چې زموږ خپرونې ته راغلی او زما قدرمنو لیدونکو زما خپله دا ډېره لویه هیله وه چې پردیس صاحب سره کښېنم او د ده خوږ غږ واورم پردیس صاحب ډېر ښایسته ترنم کوي او ډېر ښکلی غږ لري شاعر هم دی لیکوال هم دی همداراز ژورنالستیکي فعالیتونه هم کوي پردیس صاحب خپرونه به له دې ځایه پیل کړم چې د جادوګر غږ راز مو په څه کې د مهرباني له دې مو خبر کړئ ډېر کله ځینې ملګرو سره چې خپرونو کې کښېنو هغه که فردي موضوعاتو باندې یا په رسنیز شکل باندې پوښتنه کوي لکه څنګه چې تاسې ویله زه خو غیر له دې چې لومړی وایم د خدای له ورینه ده او بیرته ووایم چې زما د مینوالو ستاسې د ملګرو ډاډ دی له ده به بل نورې خبرې به په دې ونه خیږي خو یوه فطري وجه دا کیدای شي چې یو انسان ته په فطري ډول باندې خدای د غږ ښکلا ورکوي چې ممکن هغه په ګردو انسانانو کې د ډېرو خاصو په نصیب شوی وي دا لورینه خدای ماته کړې ده زما غږ ښکلی شوی دی خو بیرته دا د غږ ښکلي کېدو نه وروسته ډاډ هغه څه دی چې ما کوم څه ویلي دي بیرته د څراغ صاحب غوندې انسانانو زه نازولی یم ما له یې ډاډ راکړی دی بیرته زما مینوالو ما ته دومره ډېره مینه راکړې ده چې هغه مینه زه په زړه کې نشم ځایولی یا د هغې اظهار نشم کولی چې دوی ته څنګه بیرته ووایم چې ستا چې زه قدردانۍ کوم په دې چې ما شعر ویلی دی ما ترنم کړی دی بیرته باوجود تاسې ډېره زیاته مینه راکړې ده نو راز په همدغې دوو خبرو کې دی چې یو د خدای له ورینه ګڼم او بل چې ما کوم شعرونه ویلي دي او کوم انتخاب مې کړی دی زما د ملګرو او زما د مینوالو خوښ شوی دی بس بیرته زه بیا مجبوره کړی یم چې بل شعر ووایم بل ووایم تاسې چې دلته زه رادعوت کړی یم خپرونې ته دا پخپله یو راز دی چې زه مجبور یم سبا نور شعرونه مې انتخاب کړم نور ترنمونه مې وکړم چې سبا یو بل سټیج ته لاړ شم یو بل رسنۍ کې کښېنم یو بل پروګرام کې کښېنم شا سره هغه ما د غږ صفت کوي زما ستاینه کوي ما ته ډاډ راکوي دا پخپله راز دی ډېره زیاته مننه پردیس صاحب کله چې ملګري خبر شول چې پردیس صاحب ما سره په ادبزار کې میلمه کېږي په ځانګړې توګه زما د ملګرو باسط وزیري او ادریس جان ما ته دا ویل چې پردیس صاحب به مونږ ته د حمیم صاحب هغه شعر کوي چې تاسې فکر کوم چې په ننګرهار کې په یوې غونډې کې جهان ټول دیوال زه ناهیلی شم نو
څنګه مو خوښه ده فکر کوم چې نور شعرونه مو راوړي خپرونه ته خو دغه شعر مو که موږ ته ترنم کوي ډېر خوند مشکل نشته د دواړو ملګرو ته زما سلامونه او ډېرو ځایونو کې رښتیا هم دا د شعر غوښتنه خلک دا کوي واقعا ډېر جهان ټول دیوال دیوال دی زه ناهیلې شم که نه شم او صحیح زه یې وایم هیله ده چې ستاسې او د ټولو اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي خوند وکړي نور خبرې به وروسته کوو ترنم به په سترګو ډېره مننه جهان ټول دیوال دیوال دی زه ناهیلی شم که نه شم جهان ټول دیوال دیوال دی زه ناهیلی شم که نه شم ناممکنه پکې وصال دی زه ناهیلی شم که نه شم ناممکنه پکې وصال دی زه ناهیلی شم که نه شم نو طلایي ویښتان دې ګوره پکې سپینه تارونه ښکاري طلایي ویښتان دې ګوره پکې سپینه تارونه ښکاري نن مې پام شو دا څه حال دی زه ناهیلی شم که نه شم نن مې پام شو دا څه حال دی زه ناهیلی شم که نه شم ناممکنه پکې وصال دی زه ناهیلی شم که نه شم نو هغه سترګې چې پر سر یې زه له ټولې دنیا تېر شوم نو هغه سترګې چې پر سر یې زه له ټولې دنیا تېر شوم اوس د بل د کور مشال دی زه ناهیلی شم که نه شم اوس د بله د کور مشال دی زه ناهیلی شم که نه شم ناممکنه پکې وصال دی زه ناهیلی شم که نه شم نو شاته هم راګرځېدل همې اوس اسانه نه دي شاته هم راګرځېدل همې اوس اسانه نه دي مخ ته تګ هم لوی جنجال دی زه ناهیلی شم که نه شم مخ ته تګ هم لوی جنجال دی زه ناهیلی شم که نه شم ناممکنه پکې وصال دی زه ناهیلی شم که نه شم جهان ټول دیوال دیوال دی زه ناهیلی شم که نه شم ناممکنه پکې وصال دی زه ناهیلی شم که نه شم بس نو هغه چا خبره وي تور توتانه له تاسې قربان شم ځینې وخت سړی نشي کولی چې خپل احساسات کنټرول کړي واقعا ما ډېر خوند ترېنه واخیست مننه حمیم صاحب د کوره ودانوي په داسې شعر سره او د تاسو د هم الله پاک دا غږ لا ښکلی امین دومره خوندور مو ترنم کړی دی پردیس صاحب راځم دې ته چې د شعر ترڅنګ نثر کې هم کار کوئ
همداسې ده شعر لیکل مې لومړی و نثر مې بیا چې کله له دې باید خبر شو چې شعر هم لیکي بله بله خپل هم شعر لیکي لکه څنګه تا شروع کې یاده وکړه د شاعر په حیث باندې زما شعرونه ځکه له خلکو پټ دي چې هغه د ډېرو روایتي خبره چې ډېر شاعران چې کله ښه شعر هم ولیکي بیا وایي چې دا څه شاعري ده که نه هغوی خو کله کله وایي خو زه یې ډېره کمه وایم یعنې خپله ترنم هم کولی شم خو مګر خپل شعرونه مې په ډېر کمه فیصدۍ ویلي دي د دوو یا د دریو په شمېر باندې نثر خبره دې وکړه کله چې د پوهنتون دوره وه ادبیات مو ولوسته نو هماغه وخت کې د نثر سره لږ ډېر اشنا شوم او په دې وپوهېدم چې نثر باید څنګه ولیکل شي څومره کار ورته وشي او کومه برخه کې باید کار وکړم د نثر برخه کې بیا به واضح کوم چې کوم نثر ما لیکلی دی موږ دغه د فولکلوریک ادبیاتو کې یا ولسي ادبیاتو کې دا د لنډۍ ژانر چې کوم لرو د دغې لنډیو هغه عمق ته د داخلېدو هڅه مې کړې ده چې فرض کا که یو څوک وایي چې سپوږمۍ کړنګ و هراخیږه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه زه پسې نښتې ما هڅه مې کړې ده چې دا لنډۍ له کومه رارغېدلې ده دا لنډۍ ولې ویل شوې ده هغه که د ځینې لنډیو تاریخي پس منظر پخوانی را ذکر شوی دی کتابونو راخستی دی حوالو راخستی دی کټ مټ بیا مې هماغه راخستی دی خو دومره ده چې ما پکې پلټنه مې کړې ده پیدا کړې مې دی هڅه مې کړې ده چې هغه اصلي شکل وموممه لکه د همدغې ټپې په اړه باندې ویل شوي دي چې یو وخت به ممکن دغه د سوماو یو بل ګل نوم دی چې معنی شو دغه د ګلو لو به د شپې کېده دا چې ولې کېده ممکن وایي چې د ورځې ډېره ګرمي وه یا د ورځې ځینې خطرات وو رقم خبرې کوي د شپې به یې هغه لو کو د کومې مینې پیغلې مین به لو ته ځي او هغه مینه پیغله بیا وایي چې سپوږمۍ کړنګ و هراخیږه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه د دغه ډول تاریخي پیښو هغه پس منظر ته تللی یم هغه مې راخیستي دي پیدا کړي مې دي او ځینې لنډۍ چې فرض کا یوه ساده ډېره ویل شوې لنډۍ ده چې زما به ته یادېږي یاره که د جنت په منارو ولاړه یم زه ګرځېدلی یم په خپله مې د نثر ټوټه برابره کړې ده او په داسې هنري الفاظو مخ ته تللی یم چې دا ټپه ولې ویل کېږي که ویل شوې ده په کوم تاثر ویل شوې ده که نه نو بالاخره ما د یوې لنډۍ لپاره 5 پاراګرافه یا 2 صفحې 3 صفحې هغه نثري شکل لیکلی دی له سره مې شروع کړې ده تر پای مې خبره ذکر کړې ده او په آخره کې د هر یو نثر هغه وروستۍ جمله داسې راتاویږي چې نو خود به یو مین له ډېر درد او فریاد وروسته وایي چې زما به ته یادېږي یاره که د جنت په منارو ولاړه یم هغه بیلګې به ما سره نشته ځکه اوږد دی نثر خو په یاده نه ویل کېږي که نه نه مې یادېږي خو که داسې خبر وي چې دا پوښتنه پکې ذکر کېږي ممکن ما یوه بیلګه راوړې وي خو لنډه دا چې د نثر برخه کې مې فقط هم دومره کار کړی دی چې دغه د لنډیو هم پسې ګرځم او نوې لنډۍ او یا که زړې لنډۍ وي چې هغه پسې ګرځم پیدا کوم ډېره مننه که چېرته کلاسیک ادب ته لاړ شو په افغانستان کې د جنګونو حالت دغه برخه موږ ورځ تر بلې په ورکېدو وه نو نیکه مرغه ستاسو په شان ځوانانو دا بېرته مننه دا حق دی د ژبې حق دی د ادبیاتو حق دی د ژبې د ادب د غنا لپاره باید دا کار وشي او خصوصا که بل څوک یې کوي که نه کوي په نوم پښتون خو یې باید وکړه د پښتو ژبې لپاره خو هغوی چې بیا د ادب لارویان دي ادبیاتو پوهنځی لولي کم از کم د برخه کې مطالعه کوي هغوی خو باید دغه برخې لپاره کار وکړو د ورکېدو له یې پرېنږدي کور ودان پردیس صاحب فکر کوم چې همکاران وایي چې لنډه شان دمه اخلو دمې وخت دی فکر کوم دمې وخت ده که مو اجازه لنډه شان دمه واخلو قدرمنو لیدونکو ورځو همکاران وایي چې لنډه شان دمه اخلو له دمې نه وروسته بیا هم موږ له تاسو سره یو ملتیا مو غواړم در نږدې یمه له ځانه لرې ناست یم لکه سیوری د خوږې سندرې ناست یم در نږدې یم له ځانه لرې ناستم لکه سیوری د خوږې سندرې ناست یم په غمیو بدلیدای شم که راګوري اوس په شان د نااشنا ډبرې ناست یم درنو لیدونکي بیا هم ستړي مه شئ هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او ډېره مننه چې تر دې مهاله ادبزار څارئ او موږ زغمئ لیدونکو خپرونه کې را سره یو ځوان شاعر لیکوال همداراز ژورنالست یار محمد پردیس میلمه دی پردیس صاحب په دې هیله یم چې را سره ستړی شوی نه هیله کومه داسې پروګرامونو کې نه تنګېږو چې څراغ صاحب را سره یي ډېره مننه د هغې د څراغ رڼا به بیا په موږ لګېږي موږ به نه تنګېږو پردیس صاحب د
پوښتنې ته راځم چې ځینې ځوان شاعرانو نه زه دا پوښتنه تل کوم چې شعر د خپل ذوق په اساس لیکئ او که زموږ د ټولنې اړتیاوې نه زه وایم چې د شعر د تخلیق همدغه دوه اړخونه دي چې هم یې ذوق دی او هم د ټولنې نادودې دي چې یو سړی شعر ته مخه کوي لیکي. ما له ډېرو شاعرانو پوښتلي دي، له ډېرو نوموتو شاعرانو مې پوښتلي دي شعر ته ولې راغلی، ولې مو دا برخه وټاکله. هغوی وایي چې که فطري هم ده خوا کې ورسره په کسبي توګه باندې دوه مفردات موږ لرو چې یو زما ذوق دی چې ما به تر ځانه د مخکښو شاعرانو شعرونه لوسته یا زما د وخت د شاعرانو، نو ما به هڅه کوله چې زه باید شعر ولیکم. او بله مسله دا وه چې زما د ټولنې نادودې داسې دي چې زه د ټولنې د نورو انسانانو په پرتله باندې یو څه حساس یم. هغه عاطفې چې زه لرم ممکن په بل انسان کې نه اوسېږي، خصوصا هغه تر ډېره په شاعرانو کې دي. هغه ډېر زر د ټولنې برداشت مخلي او په یوه ویر باندې صحیح ده چې نور انسانان هم خفه کېږي، خو چې شاعر څومره خفه کېږي زه فکر نه کوم که بل څوک خفه وشېږي. د دوی دغه د عاطفي درک چې دی دا ډېر تیز دی. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې لومړی مې ذوق و که نه وخت نه چې رازېږېدلي یو دغه د ټولنې حالات دي، دا پیښې دي، دا ناوړه دودونه دي، دا رسم و رواج دی، د باندې باید ما ماشومتوب کې یو څه لیکلی وي. خو په ماشومتوب کې زه په دې نه پوهېدم چې زما ذوق څه دی او شاعري څه ده. کله چې بیا په کسبي ډول باندې مکتب لولو، هغه ته شعر لولو یا مشاعرو ته ځو یا بل څوک څارو یا رسنۍ اورو، نو دا ټول د دې لامل کېږي چې زما ذوق راپارئ. کله چې مې ذوق راپارئ زه باید ذوق خړوب کړم، یا یې په لوستلو خړوب کړم او یا بالاخره په دې سین ورګډ شم چې زه شعر ولیکم. نو وایم چې لومړی مې ذوق او د ذوق نه وروسته د ټولنې اړتیا وه، یعنې دغه دواړه دي. ځکه مه دې وایي څوک شي یوازې د سعود، یوازې د کاروان، یوازې د بابرزي، یوازې د صاحب شاه صابر او د ټولو شاعرانو په شعرونو کې دی هر انسان ځان وګوري. ممکن هغوی دومره شاعري کړي چې کلیات برابري، خو داسې شعر نه ویلی چې د ټولنې د یوه فرد هغه د زړه درد پکې واوسېږي یا د هغه د ژوند شخصي ترجماني پکې واوسېږي. خو څراغ چې نوی په شعر لیکلو باندې پیل کړی دی، ممکن 10 شعرونه یې لیکلي، خو داسې څه ته ویل شوي دي چې ممکن د یو انسان د فردي ژوند هغه حقیقت په هغې کې رابرسېره شوی. نو ما مو ګڼله چې ممکن زما شعر چې دومره دی هم نه، خو کیدای شي د یو شا د ژوند یوه صحنه پکې زه منعکس کړم، ممکن هغه پکې خپل ځان وګوري. دا په خپله اړتیا شوه او له اړتیا وړاندې زما ذوق چې زه شعر د ذوق په اساس. ډېره مننه. پردیس صاحب، ما دغه خپرونې لپاره ما غوښتل چې موږ به په خپرونه کې غږیږو کم او ترنم به ستاسو ډېره اورو. خوښه مو څنګه ده چې دا ځل به مخکې خو زموږ هغه فرمایش مېلمه داسې که نه چې دا ګل مه په مخ به یې تړلی چرګي که نه تړلی چرګ باندې څوک الالوي که خوشي کوي که هر څه کوي. زه وایم چې زه ستاسې سره یم، که ترنم غواړئ ترنم کوو، زموږ ډېره لویه هستي، خبرې کول غواړئ خبرې کوو درسره. قربان مو شم، زموږ ډېره لویه هستي یې. ډېره مننه. ستاسو په خوښه باندې مخکې خو زموږ خوښه وه، زموږ فرمایش مو منه، دا ځل به ستاسې خوښه یو ترنم. صحیح، ډېره مننه. د ملګري یاد دې په خیر سعید شینواري صاحب یو غزل وایم او هیله ده چې د ټولو ملګرو سره خوښ وګرځي. ډېره مننه. سعید ښه شعر لیکي او ما یې دا شعر انتخاب کړی. خدای دې وکړي چې حق یې ادا شي او سمې ولولمه. ښه کاروبار دی خو رسوا غوندې دی، ښه کاروبار دی خو رسوا غوندې دی، عشق د عطرونو د سودا غوندې دی، عشق د عطرونو د سودا غوندې دی، ښه کاروبار دی خو رسوا غوندې دی، عشق د عطرونو د سودا غوندې دی، عشق د عطرونو د سودا غوندې دی. دا ګل مې خوښ شو په صحرا کې خاندي، دا ګل مې خوښ شو په صحرا کې خاندي، دا ګل مې خوښ شو په صحرا کې خاندي، نور خو بدبخت دی زما غوندې دی، عشق د عطرونو د سودا غوندې دی، عشق د عطرونو د سودا غوندې دی،
ښه کاروبار دی خو رسوا غوندې دی عشق د تورونو د سودا غوندې دی عشق د تورونو د سودا غوندې دی رهبر د وخت سا میرے کوږ روان دی رهبر د وخت سا میرے کوږ روان دی رهبر د وخت سا میرے کوږ روان دی خاص د موسی د وخت د غوا غوندې دی عشق د تورونو د سودا غوندې دی عشق د تورونو د سودا غوندې دی چراغ صاحب راشي زخمونه لیونې کړي تیر شي راشي زخمونه لیونې کړي تیر شي راشي زخمونه لیونې کړي تیر شي یاد دې د منې د هوا غوندې دی عشق د تورونو د سودا غوندې دی عشق د تورونو د سودا غوندې دی دلته نور نرازو پیغورا کوي دلته نور نرازو پیغورا کوي دلته نور نرازو پیغورا کوي ساقي مې خوښ نشو ملا غوندې دی ساقي مې خوښ نشو ملا غوندې دی عشق د تورونو د سودا غوندې دی عشق د تورونو د سودا غوندې دی سید خوړ کې دی خو ډېر ضدي دی سید خوړ کې دی خو ډېر ضدي دی سید خوړ کې دی خو ډېر ضدي دی له مانه هېر شو چې د چا غوندې دی عشق د تورونو د سودا غوندې دی عشق د تورونو د سودا غوندې دی ښه کاروبار دی خو رسوا غوندې دی عشق د تورونو د سودا غوندې دی عشق د تورونو د سودا غوندې دی ډېر خوندور بیا به وایم چې د سعید صاحب او ستاسو دواړو د کور ودانې د ادب د غنا لپاره کار کوئ ډېره مننه راځو دې ته چې پردیس صاحب تاسې په ختیځ کې یو له فعالو ځوانانو یې زه مو په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې ګورم داسې ډېرې کمې غونډې به وي چې یار محمد پردیس به پکې نه وي نور اکثرې غونډو کې تاسې ګډون کوئ هلته له ادبي فعالیتونو ادبي هڅو مو خبر کوي او څنګه روان دي دا پروګرامونه هلته که د اوسني وضعیت پوښتنه کې خو تاسو ته به هم پته وي چې په ټول هېواد کې دغه د کرونا وایرس د مخنیوي په پار باندې ټولې دولتي خصوصي هغه دفترونه به ووایو ټول بندي تړلي دي نو فرهنګي بهیرونه لکه څنګه چې د قرنطین حالت نه وړاندې وو یا د کرونا وایرس نه وړاندې وو بیخي په غټ لیول باندې کار کې د فرهنګي بهیرونه فعالو زه یې نومونه د دوو واخلم چې حق دی ختیځ ادبي بهیر چې په ننګرهار کې یو مخکښ ادبي بهیر دی ځوان ادبي بهیر خیال ادبي بهیر دیدن ادبي بهیر دا یوازې په مرکز کې دي چې ما نه ممکن د ډېرو نومونه له یاده ووځي خو مګر په لسګونو داسې بهیرونه دي چې هغلته هره اونۍ د ډېرو ملګرو په شتون کې ادبي ناستې کېږي ادبي خوځښتونه شته دی فعالیتونه کېږي دا یوه برخه ده د بهیرونو رسنۍ کې چې وګوري په لسګونو او بلکې په سلګونو ځوانان چې دي هغه د ژورنالیستیک برخه کې په ډېرې لیوالتیا سره هغوی خپرونې چلوي کار کوي د ژبې د ادب لپاره همدارنګه په اجتماعي ټولنیزو هغه انسټیټیوټونو کې چې وګوري
دغه علمي مرکزونو کې وګوري د ژورنالیزم لپاره د ویناوالۍ لپاره هغه کورسونه فعال دي، کورسونو کې استادان فعال دي، هغه شاګردانو ته زده کړې ورکوي. دا یوه بله برخه ده. همدا ډول په لویو وړو کلو کې چې وګوري هغلته په خپله د هغه ځای خلکو چې ښار ته رسیدګي ډېره نشي کولی، هغوی هغلته ادبي بهیرونه فعاله کړي دي. په کل کې که وګورو زه چې هغلته څومره په یوه رسنۍ کې کار کوم او تر ډېره ماته د فرهنګي ملګرو د شاعرانو هغه معلومات دي. د شعر برخه یې نامخوده ډېره زیاته ښه ده، خصوصا هلته د ملګرو حضرت یوسفزي چې زما د څنګ ملګری دی، د خیبر روخان چې زمونږ ښه ملګری دی، د هدایت الرحمن ډاډ صاحب، د همدارنګه د ناصر حلیمي صاحب، د ځینې ملګري مهراب ګل مخلص صاحب، دا ملګري چې موږ وګورو عبید ندیم صاحب، د دوی شعر په دومره جګه فیصده یعنې په ښه کوالټۍ باندې شعر لیکي چې زه وایم چې ممکن راتلونکي کې به موږ یو بل د هر یو نه به یو بل شاسود وځي، د هر یو نه به یو بل کاروان جوړیږي، د هر یو نه به یو بل صابر جوړیږي. زما نه به د ډېرو ملګرو نومونه له یاده وځي، هغوی دې نه خفه کېږي، خو دا زه د یوازې دغه څو ملګرو نومونه علمه سي، هغوی ډېر ښه شعر لیکي. دغه برخه چې روان وضعیت څنګه دی انشاءالله دا به په ډېر ښه شکل مخ ته ځي او تر لا به د دې نه به لا ډېر ښه کېږي. اطلاعات و فرهنګ ریاست که څه هم دغه قرنطین وضعیت لږ کارونه خراب کړي نو دوی په خپله ځای ښه پروګرامونو ته هغه زمینه مساعده کړې وه. هغلته د تالارونو په جوړېدو، د کتابخانو په جوړېدو، د عامه کتابتونونو د ټولو باندې کار روان دی. نه خو دا ډېر ښه پرمختګ دی. ډېره مننه. پردیس صاحب خوشحاله اوسئ. ستاسو خبرې خو ډېرې خوږې دي، یعنې تاسو باور وکړئ چې په ادبزار ډېرې کمې خپرونې به وي لکه ستاسو پران چې ما ترې نه خوند واخیستل. نوې خپرونه ما ډېر زیات خوند واخیستل، ډېره خوندوره خپرونه شخصا زما لپاره. باور لرم چې د لیدونکو لپاره به هم ډېره خوندوره خپرونې. ډېره مننه. شعرونه هم زموږ خپرونه ته ډالې کړي، کتابونه، نو کور مو ودان کولی شو دا کتابونه ستاسو په زیار باندې چې چاپ شوي دي یو ځل وګورو. مهرباني. دا به زه درته وښیم. مهرباني. یو برخه به یې راوالو. ډېر دا کتاب خواږه غږونه نومیږي. ډېره ملګري که وښیي اورېدونکو ته. خواږه غږونه کتاب په راډیو کې ما یوه خپرونه لرله په همدې نوم باندې. هغلته به موږ د اورېدونکو نه او ترنمونه به په خواږه غږ اورېده، لکه څنګه چې زموږ د برخې لال وزیر وزیري صاحب، جاوید دلدار، الماس صاحب دغه ملګري کوي. نو هغه ترنم شوي شعرونه ما راواخیست او په دې ټوک کې مې چاپ کړل. یعنې دې کې کوم شعرونه دي د ټول لپاره کمپوزونه جوړ شوي دي او مترنم شعرونه دي، او دا زموږ راډیو له ادرسه خپرېږي. او دا بل کتاب چې دی دا لالهزار په نوم دی. دا لالهزار ټوک هم همدغسې وګڼئ چې د راډیو کې موږ یو خپرونه په همدغه نوم باندې لرو، او بالاخره دا خپرونه کې چې موږ سره څومره شاعرانو برخه اخیستې ده د هغه ټولو دوه شعرونه یو شعر مو راخیستی دی او په لالهزار کتاب کې مو چاپ کړی دی. دنه غیر خپله شعري ټولګه چاپ دپاره تللې ده، دغه د قرنطین او د کرونا وضعیت نه وړاندې چاپ دپاره تللې وه، خو منځ کې دغه مسایل راغله، نو په دې خاطر باندې هغه زما شعري ټولګه پاتې شوه. نوم یې خدای دې راوله. او خدای دې راوله شعري ټولګې نوم دی. نو انشاءالله هغه به هم د نږدې وخت کې راورسېږي، را به شي. نو دغه کتابونه دي تاسو ته به ډالۍ کړل. خیر قربان مشم. ډېره مننه چې زموږ خپرونې ته هم ډالۍ کړئ، او واقعا دا د یوې رسنۍ له لارې بیا د یعنې د ادب لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه. ډېره مننه. پردیس صاحب د ادبزار خپرونې د خاطراتو پیغامونو کتابچه ده، لنډ پیغام مو پکې غواړو ولیکئ او لیدونکو سره هم شریک کړئ. لیدونکو سره هم شریک کړم. زما خط خراب دی، داسې نه چې بیا ووایي چې دا خط یې خراب لیکلی دی. نه نه خیر، د خط به نه ورته ښه، یوازې به ستاسو پیغام ورته وایو. صحیح ده. ډېره مننه. پردیس برعکس خبره ده وکړه، خط خو د نام خدا خپله دی. لیدونکي به ته مې څه مو لیکلي؟ مهرباني. ښه مننه. دلته چې مې کټ مټ څه لیکلي همدا ووایم. مهرباني. راځئ سره یو شو، یو موټی شو او د خپل ځورېدلي او کړېدلي هېواد لپاره له زړه نه کار وکړو. د یوه سوکاله او پر امن افغانستان په هیله، یار محمد پردیس. پردیس صاحب ډېره مننه. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ چې ادبزار خپرونه ته زموږ خپرونه مو ښکلې کړه. کور مننه. له تاسې هم مننه، ستاسې له همکارانو مننه، دوی موږ سره په زحمت شو او کور مو ودان خوشحاله اوسئ. قربان مو شم. ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، له ټولو تخنیکي همکارانو نه په مننې، د کمرې برخه کې همداراز نور تخنیکي برخو کې زموږ همکارانو زیار ایستلی ده، له دوی نه په مننې. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته راځم، په پاک او بخونکي خدای مو سپارم. الله مل شه.